روایت کې راځي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول صلی الله علیه وسلم ته ورغه او ورته و فرمایل آیا موږ په حق نه یو؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بېشکه موږ په حق یو، او بیا ویل چې آیا هغوی په باطل نه دي، هغوی په ناحقه نه دي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغوی په ناحقه دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې نو بیا ولې موږ د هغوی دغه فشار ته سر ټیټ کړو او د هغې دغه ناسمې غوښتنې ومنو؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته د صبر تلقین وکړ چې صبر وکړه، زه د الله رسول یم او د الله رب العزت له یوې کړنې څخه سرغړونه نه کوم، او ان شاء الله العزیز الله رب العزت به ما سرخرو او کامیابه کړي. دغه راز عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول صلی الله علیه وسلم ته دا هم فرمایلی و چې آیا ته برحق پیغمبر نه یې؟ آیا پر تا د الله رب العزت له لورې وحی نه راځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو همداسې ده. بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې د دې هر څه باوجود ولې موږ له کفارو سره داسې نرم دریځ خپل کړ چې په ظاهر کې هغوی پر موږ باندې یو څه برلاسې ښکاري او موږ د هغې پر وړاندې یو ډول شکست ومنه او تسلیم وکړ. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته هماغه تسلی ورکړله چې ای عمر صبر وکړه، الله رب العزت به هیڅکله مونږ ضایع نه کړي. کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رسول صلی الله علیه وسلم دغه سپارښتنې او د رسول صلی الله علیه وسلم دغه د صبر تلقین واورید، روایت دا هم لیکي چې له هغې وروستو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورغی او همدغه اندېښنې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره هم شریکې کړې، کومې اندېښنې چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره شریکې کړې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ورته په هماغه الفاظو جواب ورکړ چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ورکړی. له دې وروستو چې کله روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم بیرته له حدیبیې څخه د مدینې په لور روانو نه د سوره فتح آیت انا فتحنا لك فتحا مبینا دا نازل شو. له دې وروسته رسول صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنہ راوغوښت او هغه ته د فتح او د کامیابۍ او د بری زیری ورکړ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا په دغه کړنه چې په دغه ځای کې له ده څخه سرسست شوې وه ډېر پښیمانه و. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې ما لمونځونه طوافونه عمرې ډېرې وکړلې د دې په خاطر چې الله رب العزت ما ته زما هغه تېروتنه معاف کړي کومه چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم پر وړاندې هغه جرأت کړی و او د رسول صلی الله علیه وسلم پر وړاندې مې د هغو اندېښنو اظهار کړی و. نو محترمو لیدونکو دا یوازې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اندېښنه نه وه بلکې د ټولو مسلمانانو ولکه تېرې خپرونو کې چې موږ ورته اشاره هم وکړله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم له عمرې څخه د حلالېدو اراده وکړله او ټولو صحابه کرامو ته ویل چې خپل څاروي حلال کړئ، خپل سرونه کل کړئ چې موږ بیرته مدینې طرف ته ځو. یو صحابي پورته نه شو. رسول صلی الله علیه وسلم حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته راغی، له هغې څخه یې مشوره وغوښتله. هغې ورته وفرمیل چې هېڅ چا سره څه مه وایه، لاړ شه خپله قرباني ذبحه کړه او خپل مبارک سر کل کړه، ښه په چوپ. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دا عمل وکړه له هغې وروسته ټولو صحابه کرامو دا عمل وکړه.